السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محترمو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې تاسو ته یو داسې خوندور اپلیکیشن در پیژنم چې د دې اپلیکیشن په تور تاسو په ډېرې اسانتیا سره چې کوم دی خپل تصویران ښایسته کولی شئ. نو ډېر زیات خوندور اپلیکیشن دی. د دې ډاونلوډ کولو لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. له ډسکرپشن لینک څخه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. کله مو چې ډسکرپشن لینک باندې کلیک وکړو، لاندې لاړ شئ، په سور رنګ کې به تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. کله مو چې ډاونلوډ باندې کلیک کړو دوستانو، نو دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ کولو وروسته په دا اپلیکیشن کې تاسو خپل تصویران جوړوئ. د دې نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ، مهرباني وکړئ زموږ ټیکنو پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د بیل آیکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. نو کله مو چې دا اپلیکیشن آن کړو، په دې طریقې سره تاسو ته راځي. دلته کې پیرل ایډیټ یو څو اپشنې درکوي چې په دې کې تاسو په بیله بیله رنګ سره خپل تصویران چې کوم دي دوستانو جوړولی شئ. دلته کې په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره ګیلري نه به تاسو ورته یو تصویر چې کوم دی انتخاب کړئ. په دې کې به زه تاسو ته چې کوم دی ایډیټینګ یو څه کم در زده کړم. هغې وروسته په دې اپلیکیشن کې تاسو بهي زیات په هر رنګ کې تاسو خپل تصویر جوړولی شئ. نو زه ورته د ګیلري نه یو تصویر انتخابوم دوستانو. نو دوستانو کله مو چې د ګیلري نه یو تصویر انتخاب کړو، هغې وروسته تاسو ته داسې اپشن راشي. دلته کې به تاسو ته ښکاري دا افیکټ درکوي چې په دې افیکټو کې تاسو هر یو افیکټ په یو کلیک سره په خپل تصویر باندې په داسې طریقې سره لګولی شئ چې تاسو به حیران پاتې کی. دلته کې د دې رنګ هم بدلولی شئ. تاسو ته به ښکاري چې په کم رنګ کې تاسو لګول غواړئ هغه لګولی شئ. یو څه نه څه هغه که پکې راشي، نو هغه تاسو په دې طریقې سره ورسموه هم شئ. نو دلته کې ګورئ یو څه نه څه ستونزه وي، نو هغه ستونزه تاسو په دې طریقې سره ترې ختموه شئ. نو د دې سیز ورکوټه کوه، کموه شئ. هغې وروسته دلته کې وینګز اپشن کې تاسو ته بیله اپشن هغه درکوي، افیکټ درکوي چې هغه افیکټ باندې تاسو کلیک وکړئ. د یو څه نه څه لوډینګ وروسته هغه افیکټ چې کوم دی په دې طریقې سره لګیږي. بیا د هغې رنګ تاسو بدلولی شئ. نو دوستانو دلته کې تاسو ته داسې افیکټ هم درکوي. تاسو ته به ښکاري ډېر زیات خوندور اپلیکیشن دی. په دې کې که چېرته دا اپلیکیشن تاسو نوی کتلی وي، نو په دې کې ډېرې زیاتې افیکټ چې کوم دی هغه زیاتې شوي دي. دلته کې تاسو د دې بیکګراونډ چې کوم دی هغه هم په یو کلیک سره بدلولی شئ دوستانو. لکه څنګه چې تاسو وکتو، یو کلیک بس په یو کلیک سره چې کوم دی د هغه د تصویر بیکګراونډ چې کوم دی هغه بدلولی شي. دلته کې تاسو ګورئ، تاسو ته به ښکاري په داسې طریقې سره تاسو خپل تصویران جوړولی شئ چې تاسو به حیران پاتې کی. دلته کې د دې هغه چې کوم دی هغه هم زیاتوه، کمولی شئ. ها دوستانو، نو د دې کم بیکګراونډ چې ده هغه هم ورهړوه او کموه شئ. که چېرته مو دا دوستانو دا اپلیکیشن خوښ شوی وي، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. له ډسکرپشن لینک څخه یې ډاونلوډ کولی شئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره دوستانو موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.